ای نارینه د یو ښځې تر جسم تاسو ته چې ډېر باید مهم واوسېږي هغه د هغې روان دی چې د هغې روان تاسو مینه ورسره وکړئ او هغه ترلاسه کړئ. کله چې مو د هغې روان ترلاسه کړئ نو تاسو به په ژوند کې ډېر څه ترلاسه کړئ. او ای ښځو تاسو که خپل د نارینو صفت و هغوی ته وکړئ نو بیا تاسو په دې پوه شئ چې تاسو په ژوند کې ډېر لوی تغیرات راځي او ډېر لوی تغیرات به تاسو احساس کړئ. او د مینې ډک کلمې که تاسو یو بل ته ووایاست ستاسو ژوند ښکلی کېږي. تاسو په دې کې مه شرمېږئ، هغه څه چې مو په زړه راځي هغه پر خوله راباسئ او خپل د ژوند ملګري ته یې وایاست. لومړی قدم چې تاسو د هغه چا په مقابل کې اخلي یا د ژوند په مقابل کې اخلي هغه دا دی چې تاسو د ځان سره فکر وکړئ چې زه څه شی غواړم. طبعا په مشترک ژوند کې موږ څه شی غواړو، موږ مینې ته ضرورت لرو. موږ د مشترک ژوند اصول څه دي؟ صحیح ده چې ما مخکې تاسو ته ویلي وه چې د مینې پرته موږ ډېر نور مسؤلیتونه هم لرو، لیکن هغه مین څه مینه هم ده. نو تاسو باید دې ته متوجه واوسئ او یو بل درک کړئ، احساس یې کړئ. او بل ډېر ښه نقطه چې و نارینو ته دا پښتانه نارینه چې دي دغه کار نه کوي، ډېر سخته زه ستاسو څخه ګیلمنه یم. ما ته ډېرې ښځې شکایت کوي، وایي زموږ نارینه موږ ته غوږ نه نیسي. نو دا په مینه کې غوږ نیول چې دی ډېر مهم دی. تاسو باید خپل ښځې ته غوږ ونیسئ چې هغه چې درته وایي هغه یو کیسه درته شروع کړي، تاسو ورته وایاست چې بیا دې دغه کیسه راته شروع کړه. دا هغه چا مور سره کوي، غوږ ورته نیسئ، پرېږدئ چې ښځه مو خبرې درته وکړي، تاسو هم خبرې ورسره کوئ. خوارکۍ به ښه احساس وکړي. پوهېږئ د دنیا تر ټولو ښهترینه دوست څوک دی؟ د دنیا تر ټولو ښهترینه دوست هغه څوک دی چې تاسو ته غوږ نیسي، ستاسو خبرو ته ارزښت درکوي. نو تاسو هم که غواړئ ښه مېړه واوسېږئ نو خپلو ښځو ته غوږ ونیسئ. او دا زموږ په پښتنو کې بیخي نادوده خبره ده چې د مېرمنې و خبرو ته غوږ ونیسئ. مېرمنې ته بیخي ارزښت نه ورکوي بېچارې ته. نو دا زما هیلې دي، دا مې هیله ده چې په پښتنو کې د طلاق کچه کمه سي. او دا مې هیله ده چې زه وکولی سم هغه جوړې چې خپل په منځ کې مشکلات لري د هغوی مشکلات ور حل کړم. او تاسو دا هیلې ته په رسېدو کې زما سره کومک وکړئ، زما ویډیوز لایک کړئ تر څو ملګرو ته ورسېږي. او ډېره مننه کوم چې تاسو ما فالو کوئ او ما حمایت کوئ.